السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې پلان لرم چې تاسو ته داسې طریقه در وښیم چې په فوټوشاپ پروګرام کې څنګه کولی شو چې پښتو خط ولیکو په منظم ډول. اوس که موږ په عادي حالاتو کې په فوټوشاپ کې یو څه ولیکو، نو هغه به د پښتو خط موږ نشو کولی چې په سمه توګه پکښې ولیکو. ګورئ پښتو خط سم نه لیکل کېږي، نو وروسته راسئ چې په دې ویډیو شروع وکړو. که مو تر اوسه موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو ضرور سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې هم تر تاسو پورې د ښایستو ډیزاینونو پر وخت در ورسېږي. ښه، لومړی به دا لیر کلوز کړئ. لومړی به دلته یو ایډیټ وکړئ، د هغه وروسته به لیر کلوز کړئ. ټایپ ته به راسئ، ریفرنس اول په ایډیټ منیو کې ریفرنس، بیا ټایپ ته به راسئ. ټایپ کې به دا ایسټ آشین دی، میډل ایسټرن ان ساوت ته بیا واړوئ. د هغه څخه وروسته اوس کې وګورئ بیا به هم کار نه کوي، نو لومړی وار به راسئ، دا به دلته غیر فعاله کړئ او دا لیر به هم میز ثبتوئ ځان سره. اوس نوی لیر واخلئ. د نوي لیر په اخیستلو سره به نور به زموږ فوټوشاپ کې پښتو خط په صحیح توګه لیکل کېږي. ګورئ نور زموږ پښتو خط سم لیکل شو. ښه، تر نورو ښایستو ویډیوګانو پورې د خدای په امان.